سلام او مینه ومنئ، ستړي مه سئ. د هر څه وړاندې د افغانستان د اتلو شازلمیو په اسیا جام 2022 کې لومړنۍ بریا د سریلانکا په خلاف باندې په یو ښه توپیر سره تاسو ته ځانګړې مبارکي وایم. نن افغان شازلمیو په دې سیالیو کې د ټاس له ګټلو وروسته لومړی د توپ اچونې فیصله وکړه. هغه انتخاب چې دوی په مشوره د لوبډلمشر لخوا وشو ډیر پر ځای ثابت شو. ویې کولی شول چې د سریلانکا لوبغاړي په 105 منډو کې ټول له مخې پورته کړي. په دې کې یوه کارنامه هم دا وه چې تر دې وړاندې د راشد د وکټ نه اخیستلو په صورت کې افغان توپ اچوونکي به دې نه و توانېدلي چې ټول 10 لوبغاړي وسوځوي. نن پرته د راشد د وکټ نه نور ځوان لوبغاړي به دې برلاسه شول چې دغه 10 وکټ یې سریلانکا څخه واخلي. فضل حق فاروقي توپ اچونه د ډېرې ستاینې وړ ده. 3 وکټې د افغانستان لپاره واخیستې، د ګوتو په شمېر منډې ورکړې. هماغه ښه پیل و چې فضل حق فاروقي ترسره کړ چې د یو ښې پایلې سره افغانستان ته یو ښه پیل ورکړ. د محمد نبي توپ اچونه ډېره ځانګړې وه، ډګر ساتنه ډېره ښه وه. که څه هم یو کیچ کریم جنت ډراپ کړ د عمرزي په توپ اچونه کې، خو د هغه سره سره ښه باولینګ او ښه فیلډینګ په پیل کې ترسره شو. توپوهنه د افغانستان د تیر په څیر باندې یو ځل بیا ځانګړې وه، د هغه چا په خلاف باندې چې په وروستیو کې د ډېرو مضبوطو لوبډلو څخه چې سریلانکا بریاوې ترلاسه کړې وې، د افغانستان په وړاندې په اسیا جام کې لومړنۍ ماتې ومنله. سره له دې چې سریلانکا د دغه 2022 اسیا جام کوربنه لوبډله وه، کومه چې په سریلانکا کې باید دغه جام ترسره شوی وای، خو برعکس د دوی په هیواد کې د سیاسي کړکېچ له امله دغه سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې کېږي. همغه و چې دوی دغه پیل په ماتې سره وکړ. افغان زلمیو بریا خپله کړه. په توپوهنه کې د افغانستان پیل د حضرت الله زازي او د رحمان الله ګربز لخوا په ډېر ښه توګه وشو. ګربز د یو مسؤلیت اخیستونکي وکټ ساتونکي په توګه باندې د وکټ ساتنې څخه وروسته په بیټینګ کې 40 منډې ترسره کړې، کومې چې مهمې منډې وې د افغانستان لپاره. پرې نه ښوده چې لږې منډې په سختۍ سره دوی پوره کړي او دوی په اسانۍ سره ځان بریا ته د ګربز د ښه پیل سره ورنږدې کړ. حضرت الله زازي د ښې ملګرتیا سره دغه سیالي وړاندې بوتله، ورپسې ابراهیم ځدران او وروسته بیا نجیب الله ځدران. بالاخره افغانستان په دې سیالۍ کې وکولی شول چې سریلانکا ته په 8 وکټو سره په غوره او شانداره توپ اچونه، توپوهنه او توپ نیونې سره ماتې ورکړي. 950 توپونه مو بیرته سریلانکا ته ور واپس کړه او نور مو په دغه سیالۍ کې بریا خپله کړه. د دې سیالۍ بریا بیا هم تاسو ته مبارک. راتلونکې سیالي افغانستان له بنګلادیش سره لري. که چېرته دغه سیالۍ کې بریا خپلوي، افغانستان د اسیا جام 2022 لپاره بیا 4 سپر لوبډلو ته وځي، کوم چې ممکن د پاکستان سره د افغانستان سیالي هم راشي. هغه لپاره به جذابه سیالي وي، مزیداره سیالي به وي، په همدې هیله چې افغانستان د نن سیالۍ په څیر باندې په همغږۍ، په اتفاق، اتحاد او ستاسو په ملاتړ باندې یو ځل بیا بریاوې خپلې کړي. اتل ولي مبارک، د نورو بریا په هیله.